په جامعه ریاض العلوم کابل کې د 1445 هجري قمري تعلیمي کال د پای ته رسېدلو په مناسبت د جامعې د ټولو استادانو په ګډون اختتامي غونډه ترسره شوه. غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت پیل شوه. ورپسې د جامعې نائب محتمم مولوي عبدالله صاحب د جامعې له ټولو استادانو مننه وکړه. مولوي صاحب وویل ټولو استادانو د کال په اوږدو کې خپل ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه ډول سرته رسولی، درسونو کې یې زیار ایستلی، له شاګردانو سره یې خوارۍ کړې دي. په عموم کې ټول استادان حاضري ته ژمن پاتې شوي او تر خپل منځ یې د ورورۍ فضا برقراره ساتلې ده. جامعه د ټولو استادانو هڅو ته د قدر په سترګه ګوري او زه له تاسې ټولو څخه مننه کوم چې خپلې هڅې مو د جامعې په خدمت کې نه دي سپمولی. مولوي صاحب په راتلونکو کې د جامعې د پرمختګ، علمي کیفیت د لوړولو او په اکاډمیک ډګر کې د ځلولو په اړه لازم هدایات او لارښوونې وکړې. ورپسې د جامعې د درس نظامي، حفظ، معهد اللغة العربیه او مکتب څانګو استادانو او اداري کارکوونکو او کارمندانو خپلې مشورې، وړاندیزونه او نظرونه شریک کړل او ځینې مشکلات یې په نښه کړل او په مجموع کې یې له جامعې څخه خوښي څرګندوله. وروسته مولوي صاحب او رهبري شورا د ټولو استادانو او کارمندانو مشورې د قدر وړ وبللې او د مشکلاتو د حل ډاډ یې ورکړ او زیاته یې کړه چې ستاسو د قدر وړ مشورې او لارښوونې به د جامعې په جوړ شوي جامع قانون کې ځای پر ځای کړي تر څو په راتلونکو کې د قانون په مټ د جامعې د پرمختګ، علمي کیفیت د لوړوالي، د شاګردانو د فکري روزنې او تربیې او هیوادوالو ته د لا ښه خدمتونو لپاره کار وشي. د جامعې اداري مشکلات حل شي او جامعه ښه په منظمه توګه خپل خدمت ته ادامه ورکړي او په اخر کې غونډه په اختتامي دعا سره پای ته ورسېده.